دروغ وایي دوی انهم هم المفسدون یقینا دوی چې دی هم المفسدون ام دوی اورانی کونکي دي فسادیان دي ولكن لا يشعرون لیکن دوی شعور نلري نه پوهیږي په خپل فساد باندې کلماتو تراشی مولی صاحبانو و اذا قیل لهم راغی اذا تاسوی عام طور شرطی رازی دا قیل راغی صیغه د مجهول راوړه فاعل نه د ذکر د پاره د تعمیم کله چې دوی ته ویلی شي نو څوک ورته وایي فاعل عام دی د تعمیم د فاعل د پاره فاعل مشخص کړی نه دی لا تفسدو فی الارض دا لا تفسدو چون که جمع دا اویلی مو چې معرفت د جمع موقوف ده په معرفت د مفرد باندې د تفسدو اغا مفرد او دی طرف تا ماده د دی د فساد فساد مولی صاحبانو تقریبا 50 کرت قرآن کریم کے ذکر ده کله داسې وشي چې فساد نه مراد فساد ظاهری وي او کله مراد د فساد نه فساد باطنی وي اطلاقات د دې استعمال د دې په قرآن کریم کې په مختلفو معناګانو راځي یو کله فساد ویل کېږي هدم المعابد د معابدو د عبادت د ځایونو ړنګول لکه رب کریم فرمای ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض او بیا ورپسې وی لهدمت صوامع وبيع فساد راځي کله په معنا د خروج العالم عن النظام دا کم نظام مشاهد چې د عالم پکې دی د دین وتل دی تویل کیږي فساد سورہ انبیاء کے براش یوش کے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کپ دزمک آسمانونو کے آلہہ وی غیر د رب العالمین نا لفسدتا نو سنگ تعبیر بکو لفسدتا نو دازمک و آسمانونو بوتلی وی دغه نظام مشاهدنا دا اوس چې تا ته سره کم ښکاري بیا به داسې نه وای ګوره دې کې فساد راغی په معنا د خروج د نظام دریم چې دی فساد راځي په معنا د مخالفت د شریعت سره سوره اسراء کې راځي لتفسدن فی الارض مرتين نو دې کې ګوره فساد دی په معنا د مخالفت د شریعت فساد کله راځي په معنا د شرک بالله سره اعراف 50 کې راځي لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها فساد کله راځي په معنا د تفرقه او د اختلاف سره اعراف 129 کې براشي اتذر موسی وقومه ليفسدوا فی الارض فساد کله راځي په معنا د خوړلو د مال د یتیم بقره 22 کې براشي 202 کې الترازی والله يعلم المفسد من المصلح نو ګوره مفسد نه مراد هغه څوک دی چې څوک د یتیم مال خوري فساد کله راځي په معنا د اهلاک مال الغیر د بل چا مال هلاکول واذا تولى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فساد کله راځي په معنا د اسود عن اتباع الرسول نمل کې براشي اتسلوخ کې وكان في المدينه 9 رهط يفسدون في الارض دلته فساد په معنا د خلکو منع کول د اتباع د پیغمبرنا فساد کله راځي په معنا د زنا سره او د قطع د طریق او د ارتداد مائده 2 کې راځي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فساد کله راځي په معنا د کفر سره لکه رب کریم فرمای ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض فساد کله راځي په معنا د قحط او د وبا
لکه ظهر الفساد فی البر والبحر. دا مختلف استعمالات د فساد دی په قرآن کریم کی. دا چرانگ لا تفسدو فی الارض نو دیزی که ارض راغلی ده، ارض زمکی تویلی کیگی. مولی صاحبانو دیزی که مراد دا ارض نه چه ده اغا ملک و وطن ده. ملک و وطن نو څنګه تعبیر بکو؟ فساد پس مکه کی مکوی که تنها ارض چی زمکه کی ورانه مکوی. نو مانا و بیا تنها دا ذهن تراشی چیز مکه ړنګول جوړول وغیره دا شیان دی. و دا خو تنها دیزی که غرض ندی. نو معنا دا ارض نه چې دی هغه ملک و وطن دی. نو داسې تعبیر کو لا تفسدو فی الارض، تاسو ورانه په ملک کې مکوی، ورانه په وطن کې مکوی. کاغه ورانه هر رنگی وی، ړنګول وی، نظام ړنګول وی، غلا کول وی وغیره چې دا کوم اقسام مخکې د فساد تیر شول موږ تاسو وویلې. نو د دوی جواب بدو چې انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون. مولی صاحبانو یو خبر ځان سره یاده کی دلته چون کې صرف د علایمو د دوی د بیان غرض دی. رستو راځي یو خبره بله مو هغه دلته نه د ذکر. کله چې به دوی ته وویلی شوې چې لا تفسدو فی الارض نو هلته راځي اخذته العزه بالاسم. چا چې به د نصیحت خبره ورته وکړله نو دا د ګناه دغه به پرې سیوا شو، نور به په کبر کې اخته شول. نو بیا به ویل انما نحن مصلحون. دا مصلحون د اصلاح نه ماخوذ دی او اصلاح ویلې کیږي د مؤمن او کافر په منځ کې روغه. نو معنا دا ده چې دوی ته به چا ویل ورانه مه کوئ، فساد په ځمکه کې مه کوئ. دا د کافرو سره ناسته ولاړ او تعلقات دا خو ښه کار نه دی، فساد دی. دوی به ویل زموږ غرض په دې کې اصلاح ده د مؤمن او د کافر په منځ کې. دا منډې تنډې موږ ګو دا مو غرض دی چې دوی سره جوړ شي. او یا چې دی مصلحون د صلاح نه اخیستلی شوی او صلاح چې دی نیک ته ویلی کیږي. نو دوی به ویل انما نحن مصلحون، یقینا مونږ نیکان یو، مونږ نیکان خلک یو. نو مونږ ورانه کله کړی، فساد مو کله کړی چې تاسو مونږ ته وایي چې په ځمکه او په ملک فساد مه کوئ. دا الا حرف تنبیه دی، دې ځای کې د تاکید دپاره راوړلی شوی، انم د تاکید دپاره راوړلی شوی. دا جمله اسمیه هم د تاکید دپاره راوړلی شوی. مبتدا او خبر دې ځای کې دواړه معرفي دي، دام د تاکید دپاره راوړلی شوی. څو تاکیدات یې درته راوړل چې دوی خو وایي چې موږ اصلاح والا یو، و اصلاح والا خلک نه دي، هم المفسدون، ام دوی فسادیان دي، فسادیان. رب کریم فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ربط دا آیت نمخ کے سرا دیزی کے بل سبب دا عذاب علیم را رب کریم ذکر کئی چاگت تسبیح دا عقلو دا دینوا. دا منافق انسان بل دا غٹو نا غٹ بدی دادا چی دا دین اخیارو خلقو تا دے با دا بی اقلانو نسبت کئی. ہر وقت دا سے دا د دین پوهانو ته به دوی بیا عقلان وایي. نو رب کریم فرمای وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا، عنوان د آیت بیان زجر منافقین لرا. خلاصه د آیت دا ده چې دوی به تسبیح د عقلو د دین کوله، د دین اخیارو خلکو ته به کم عقلان ویل. الله تعالی فرمای کله چې ویل چې دوی ته آمنو یقینو باورو کې تاسو کما آمن الناسو، لکه څنګه چې یقین او باور کړی دی دی پوره خلکو، کاملو خلکو چې هغه صحابه کرام د نبی علیہ السلام دی. قالو ویل بدوی په جواب کې انؤمنو کما آمن السفهاء، آیا یقین او باور کو مونږه لکه څنګه یقین او باور چې کړی دی بیا عقلانو خلکو، دی بیا عقلانو پشان مونږ ایمان راوړو. رب کریم فرمای خبردار الا انهم هم السفهاء، یقینا دوی چې دی نو ام دوی بیا عقلان دی، ولکن لا یعلمون
لیکن دوی پوهې والا خلق نه دي. لکن لا يعلمون لیکن لیسوا باهل علم، دا د پوهې والا خلق نه دي او اهل علم نه دي. تاسو راشئ مولوي صاحبانو کلماتو ته. مخکې آیت کې راغلل اذا قیل لهم لا تفسدوا، دلته راته وایي اذا قیل لهم آمنو. که څوک وایي چې اول آمنو پکار و، دی ته ویلی شوي وی چې ایمان راوړئ، بیا ورته ویلي وی فساد مه کوئ. د فساد د ایمان د دعوت نه وړاندې منه د دوی کوي د فساد نه. دې کې راز څه شی دی؟ راز مفسرین کرام دا ذکر کوي چونکې دا خطاب دی منافقینو ته، او منافق دا به په دعوت کې اول نه راوړي، اول به د بدۍ نه منع کوي، بیا به ورته دعوت د ایمان طرف ته ورکوي، چونکې د دې کار دا دی چې بدۍ طرف ته روان دي، شرونه خوښوي. او دویم علماء کرام لیکي آیت کې اشاره دی خبرې طرف ته ده. دو شیان دی، یو ته چې د مولوي صاحبانو تسبیه وی او دویم تحلیه ورته وی، او دویم ته چې د تزکیه ویلی کېږي. نو دی آیت او ترتیب نه دا معلومیږي مونږ تاسو ته چې تخلیه دا په تحلیه باندې مقدمه ده. اول ورته وی لا تفسدو، ورانه مه کوئ، نو دا تخلیه ده. بیا ورته وی آمنو، ایمان راوړئ، نو دا تحلیه ده. نو اول تخلیه ورپسې بیا تحلیه. کلماتو تراشئ. الله تعالی فرمایي وإذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. دی ذکر آل الناس الف لام پکې عهدی دی، مراد د دې نه چې د صحابه کرام د نبی علیہ السلام د معهود خلق، او تاسو بیا دا ویلی دی ناس دی ذکر دی. کله چې شی مطلق ذکر شي نو رجع د هغې فرد کامل ته کېږي. فرد کامل په افرادو د انسانانو کې دا صحابه کرامو، او دا کما چې راغی نو دلته تعبیر داسې وکئ اے آمنو کما آمن الناس، آمنو مشابها بإیمان الناس. ایمان راوړئ داسې چې هغه ایمان مشابه وي د ایمان د هغې نورو خلکو سره، د هغې کاملینو خلکو سره چې هغه صحابه کرام دي. معلومیږي دا یو بله مهمه خبره ده، د دعوت نهج زده کوي. هر چا ته به د هغه د انداز مطابق دعوت ورکوي. علماء کرام لیکي قرآن کریم موتا ته دا نهج راښایي چې منافق ته به هم د ایمان دعوت ورکوي، کافر تم خلق د ایمان دعوت ورکوي، مشرک تم خلق د ایمان دعوت ورکوي. خو لیکن منافق انسان ته به د مطلق ایمان طرف ته دعوت نه ورکوي، بلکې هغه ته به دعوت ورکوي د ایمان مقیده طرف ته. ایمان مقیده څنګه؟ که چېرته دې منافق ته ویلی شوي وی چې آمنو ایمان راوړئ، نو وی ویل چې ولې موږ خو مؤمنان یو که نه، کلمه وایو، منځونه کوو، جهادونه کوو، دا ټول کارونو کې در سره ګرځو، نو ایمان څه معنا چې موږ ته بیا دعوت راکوئ آمنو. نو دې ځکې رب العالمین فرمای آمنو کما آمن الناس. ګوره د ایمان دعوه خو لرئ، خو ایمان داسې ایمان راوړئ او داسې یقین او باور وکئ لکه دغې نورو خلکو چې کړی، بیا اندازه لګېږي. دا چې یو ځای ته تاسو لاړ شئ به د عقیده خلک هلته اوسېږي، او تاسو هغوی ته د پاکې عقیدې طرف ته دعوت ورکوئ، پاک عقیده داسې ده او پاک عقیده داسې ده او پاکه داسې نه، ورته وایي چې زما خو دا عقیده ده که نه. نو بیا کله چې تاسو په دعوت کې دوی ته یو دوه درې نمونې وړاندې کوئ، ایمان راوړئ د دغې خلکو په شان، عقیده درسته کوي د دغې خلکو په شان، بیا انداز لګېږي درته چې ته ودرې دې خلکو باره کې دي څه وایي. نو د دې وجې نه منافق انسان ته به د مطلق ایمان طرف ته دعوت نه ورکوي، بلکې هغه ته به دعوت ورکوي د ایمان مقید طرف ته. ځکه وروستو بل ځای کې رب العالمین وایي 130 کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آیت دلیل دی د دې دپاره دا مسله صرف تاسو د ځان دپاره دلته زده کوئ، وروستو به انشاءالله یو ځای کې وضاحت وکړو چې لږ روان شو چې صحابه کرام دا معیار د حق دی.
دا آیت پس چیاګانو باندې رد دی. د صحابه کرامو ایمانونه رب العالمین د نور عام خلقو د ایمانونو د پاره یو معیار ګرځولی، یو تله ګرځولی ده. نو صحابه کرام معیار د حق دی. یو د دې خلقو جواب بس شو انؤمنو کما آمن السفهاء. دې ځکه موري صاحبانو سفها راغله. سفها دا سفها جمع د سفیه ده او سفیه اخستلی شوی دی د صفاحت نه. صفاحت خفت ته ویلی کیږي، سپک. ابن جریر وی سفیه ویلی کیږي چاته الجاهل الضعیف الرأی قلیل المعرفة بمواقع الخیر والشر. سفیه جاهل انسان ته وی، ضعیف انسان ته وی چې ضعیف رأی لري. قلیل المعرفت بمواقع الخیر والشر، د خیر او د شر ځایونه لږ پیژني، دې ته سفیه ویلی کیږي. لکه رستو براشي لا تؤتوا السفهاء اموالکما. نو سفیه کم عقل ته وی، ضعیف العقل ته. یو سل دوه کې راځي د بقره فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا. دوی به هم د نبی علیہ السلام ملګرو ته صحابه کرام د صحابه کرامو ته به سفها ویلې، کم عقلان به ورته ویل په خپل نظر. وجه د هغې څه شی وه؟ یا خو صحابه کرامو ته دوی سفها ویلې لعدم انصافهم، انصافي کوله. صحابه کرام چرته سفها او کم عقلان وه. دویمه وجه علماء کرامو لیکلې ده صحابه کرامو ته سفها ویلې لعدم العلم لما يصلح معاشنا. لعدم العلم لما يصلح معاشنا. ډیر تمرکز د صحابه کرامو چې دی دا د دنیا په ژوند او په زندګۍ نه و، نو د دې وجې نه چې دی دوی ته نسبت د سفهاو کوه. یې سفها ورته ویلې لفقر الصحابه، د دې وجې نه فقیرانو کمزوري وه، نسبت د فقر د وجې نه به نسبت د کم عقلانو ورته کوه. او سره د دې نه چې دی صحابه کرام کم عقلان نه و، الله تعالی وی کم عقلان دوی دی. ولی؟ ځکه د صفاحت د پاره اسباب دی. په دې خلکو کې هغه اسباب د صفاحت او د کم عقلتوب موجود وو. یو سبب د اسبابو د صفاحت نه چې قرآن کریم ذکر کړی هغه اعراض دی د ملت ابراهیمی نه. بقره یو سل دیرش کې براشي څوک چې د ملت ابراهیمی نه اعراض کوي کم عقل خو هغه دی. ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. او صحابه کرام خو تابع د ملت ابراهیمی و، دا چرته سفها او کم عقلان کیدی شي. دویم دا د سفهاو نسبت شوی دی عدم العلم، چا کې چې علم نه وي کم عقلان خلق واغوی دی. انعام یو سلویخ کې براشي قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علمنا. یقینا رب العالمین فرمای تاوانیان دی آغا کسان چې آغی خپل اولادونه وجنی د کم عقلتوب د وجه نه بغیر علمنا. بل سبب د صفاحت او د کم عقلتوب نقصان العقل، د چا عقل کمزوری وي هغه ته سفیه ویلی کیږي. نساء کې براشي لا تؤتوا السفهاء اموالکما. تاسو سفها او تخپل مالونه مور کوي چې د چا عقلونه کمزوري وي. دغه رنګ بل سبب د صفاحت افتراء علی الله. سوره جن کې راځي انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. بل سبب د صفاحت اعتراض دی علی عمل الرسول صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر په عمل چې څوک اعتراض کوي نو کم عقلتوب خو همدغه دی. رابشی سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بقره یو سل دو سلویخ. زر دی چې کم عقلان بوي سشي وګرځو تعالی را د هغې قبلې نه چې تاسو وی هغې طرف ته مو مخ ګرځو. نو ګوره د قبلې نه مو مخ را وګرځو د بیت المقدس نه د بیت الله شریف په لور. نو دوی شروع شول اعتراضونه شروع کړل. نو څوک چې اعتراض کوي په عمل د پیغمبر باندې نو هغه سفیه دی او کم عقل دی. هغه سفیه دی او کم عقل دی. بل مولوی صاحبانو شپږم سبب د صفاحت او د کم عقلتوب
هغه تسبیح د عقلو د دین دا. څوک د دین هوښیارو خلکو ته کمقلان وی نو دا خپله کمقلتوب دی. لکه دا آیت ګوره صحابه کرام د دین پوهانو او د دین هوښیار خلکو دوی ورته کمقلان ویلې. رب کریم فرمای الا انهم هم السفهاء، خبردار یقینا دوی چې دی نو هم دوی کمقلان دی، سفها هم دوی دی. نو اسباب د سفاحت او د کمقلتوب په دوی کې موجود و او دوی به چې دی دا نسبت صحابه کرامو ته کو. نو تسبیح د عقلو د دین د خپله بیا عقلتوب دی. د همدې وجې نه نبي علیه السلام د آخر زمانې په احوالو کې یو دا ذکر کړی دی چې لعنت آخر هذه الامة اولها، د دې امت آخرنی خلق به د دې امت په اولنو لعنت وی، رستونی خلق به د دې امت په مخکنو خلقو پسې بد رد وی او سپور استغې به ورپسې وی. دا د قیامت د علایمو نه یو علامه ده. نو صحابه کرام پوهان و او دا خلق چې دی نو دوی بیا عقلان دي. ولکن لا یعلمون، لیکن دوی چې دی نه پوهیږي. الکه لا یعلمون علم راغلی مفعول خو غواړي کنه، لیکن لا یعلمون پس شي نه پوهیږي دوی. نو څوک تقدیر لګی لیکن لا یعلمون بانهم هم السفهاء. یا ځینې علماء کرام لیکي په داسې ځای کې اکثرا چې دی نفی د هغې مصدر راغلی وي. اے لیکن لا یعلمون اے لیسو باهل علمنا، دا خلق اهل علم نه دي او دا خلق پوهان نه دي، نه پوهیږي. دا همدې وجې نه وایي آن کس کې ندانت و ندانت کې ندانت، یو سړی دی نه پوهیږي خو زه بیا هم هغه خپله ناپوهي ورته معلوموي. یو سړی دی نه پوهیږي او په هغې خپلې ناپوهي هم خبر نه دی، نو دا کس چې دی دا به په جهل کې ابدالدهر پاتې وي، همدغه شان به په دې جهل کې مبتلا وي. نو دا داسې بېکاره خلک دي چې دوی په دې جهل کې مبتلا دي او په جهل کې اخته وه او د خپل جهل نه هم نه خبر. رب کریم فرمای آخره کې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ربط د آیت د مخکې سره مخکې چې دی الله تعالی د دوی بدي بیان کړه، دې ځای کې رب العالمین د دوی بل کمقلتوبه او بل بدخویي ذکر کوي. هغه دا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کله چې به دوی مخامخ شول د مؤمنانو سره ویل به دوی آمنا مونږ هم ایمان راوړی مؤمنان یو لکه ستاسو په شان. وإذا خلو چې کله به ځان ته شول الی شیاطینهم یو ځای به شول د هغې خپلو شیاطینو سره او د مشرانو سره قالو نو ویل به دوی انا معکم یقینا مونږ د تاسو سره یو. کله چې به دوی ورته ویل مونږ د تاسو سره یو نو هغوی به ورته راغوسه شول. ولې هغوی سره ناسته ولاړه نه کوئ؟ تاسو خو راشه درشه تعلق د هغوی سره ساتئ. نو دوی به ویل چې آو دا ناسته او ولاړه او راشه درشه مو د هغې خلکو سره دې دپاره ده چې انما نحن مستهزئون، یقینا مونږ په دوی استهزا کوو ټوکې کوو ورپورې. دا معنا خو نه ده چې هغوی سره مونږ کې نو دوستانې مو دي ورسره، نه استهزا ورپورې کوو. کلماتو تراشي مولي صاحبانو وإذا لقوا الذین راغی، نو ربط خو څرګند دی درته مې وویل چې دا هم سبب د عذاب علیم دی او دا د مخکې آمنا تشریح ده. مخکې راله وإذا قیل لهم آمنو کما آمننا، نو دوی خو ویل چې موږ مؤمنان یو. نو دا آمنا به دوی کم وخت کې ویلې کله چې به دوی د مؤمنانو سره ملاقي شول. لقو د ملاقات نه ماخوذ دی، معنا د دې د چا سره ملاوېدل. دا خلو راغلی ماده د دې څلېرویشت کرته قرآن کریم کې ذکر ده. هر ځای کې د دې معنا د تیرېدل، کله چې صله کې با راشي لکه خلو توبي نو دا بیا په معنا د سخریې سره ده. کله صله کې لام راځي لکه دلته نو معنا د دې د تیرېدل یو ځای والی، یو څوک یو ځای نه تیر شي او چا سره یو ځای شي. نو کله چې به دوی یو ځای شول الی شیاطینهما، دا شیاطین راغلی مولي صاحبانو جمع د شیطان ده. شیطان ماخوذ دی د شاته یشیتونه. شاته یشیتو راضی په معنا ده یا راضی په معنا د هلاکت سره او یا راضی په معنا د بعد او د لرېوالي سره. شیطان تم شیطان ځکه ویلی کېږي چې دی هلاک دی او د الله تعالی د رحمت نه چې دی لرې دی.
صاحب د نظم الدرر وی شیطان چاته ویلی کیږي شدید البعد عن محل الخیر یو څوک چې د خیر د محل نه ډیر لري وي نو هغې ته شیطان ویلی کیږي امام راغب مفردات کې وی کل متمرد من جن او انس او حیوان هر سرکشه کاغه په انسانانو کې وي که په پیریانو کې وي که نورو حیواناتو کې وي هغې ته چې د شیطان ویلی کیږي الکه مصداق د شیطان دیزي کې څه شی دی څوک ترنه مراد دی قرآن کریم کې کله ناکله د دې شیطان اطلاق کیږي په ابلیس باندې لکه فازلهم الشیطان کله ناکله اطلاق کیږي په وسوسې اچونکي عامه د پیری وي او که انسان وي لا تتبعوا خطوات الشیطان بقره کې راځي کله چې د هغه شریر پیری ترنه مراد وي کالذي یتخبط الشیطان من المس کله تینا جاسوس مراد وی او کله د هغې نه چې دی مراد ماران وي طلعها کانها رؤوس الشیاطین کله تینا مراد ملایان وي سعادت او کبرا دیزی کې مراد تینا غد دوی مشران دی دا خلق تینا مراد دی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا بیا 15 کسو کعب ابن اشرف و مدینه منوره کې بنو اسلم کې ابو بردوا عبدالدار دا په جوهینه قبیله کې و عوف ابن عامر په بنی اسد کې و او عبدالله ابن سودا چې دی دا په شام کې و نو دا د دوی مشرانو نو دوی به ویل چې هغې ته به بیا ویل چې انا معکم مونږ خو د تاسو سره یو د تاسو سره یو نو وقف دی آیت کې هغې به ورته راغوسه شول چې تاسو خو هغوی سره ناسته ولاړه کوئ دی به ویل او انما نحن مستهزئون یقینا موږ د دوی پورې استهزا او ټوکې کوو دا ناسته ولاړه مو د دې د خاطره نه ده چې موږ د دوی د عقیدې ملګري یو د استهزا او د ټوکو په خاطر ورسره ناسته کوو د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ